ورور خبردار شه د دین ځان جوړ رښتینی مومن ورور خبردار قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. زده کړه د اسلام لوم فرض زده کړه د اسلام لوم فرض نور کړه دا تلا بس فزین ځان جوړ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د رښتینې مومن د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتینې مومن خپرونه پیلوم. ربه شو ستاسو پیغامونه به واورو چې زموږ ورونو د کم ځای نه پیغامونه پریښي او څه پوښتنې لري. نو لومړنی پیغام به واورو. سلامونه احترامات مې ومنئ. زه نور احمد د هلمند ولایت نه د رښتینې مومن خپرونې ته خپل پیغام پرېږدم. مولوي صاحب محترم، ما څخه دوې پوښتنې د هغه په چې ډول دي چې د صلات تسبیح لمونځ دا کومې دعاګانې کېږي، دا په کوم وخت کې کېږي؟ مثال د سجدې په وخت څو ځلې ویل کېږي، په کوم پړاو کې ویل کېږي؟ په کومه پوښتنې په دې سره ده چې د اوداسه دعاګانې کومې دي هغه په صحیح طریقه سره، مثال په پټسو باندې څه ویل کېږي، په لاسو باندې. ستاسو نه هم مننه کوم. د صلات تسبیح یا د تسبیح مونځ پوره تشریح او پوره وضاحت البته ډیر وخت غواړي، خو د ژوند لار په خپرونو کې په هغه باندې ما وضاحت کړی چې تقریبا په هر رکعت کې 15 ځلې تسبیحات ویل کیږي. 15 ځلې تسبیحات ویل کیږي، 15 وارې مخکې د قرائت نه یا وروسته د قرائت نه، 10 وارې په رکوع کې، 10 وارې په قومه کې، همدارنګه 10 وارې په سجده کې، 10 وارې په جلسه کې، بیا 10 وارې په سجده کې، بیا 10 وارې د هغه نه وروسته چې مجموع 15 ځلې کیږي. دغه لړۍ به په ټول هر رکعت کې جاری وي چې هغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دغه دعا ده. او دویمه مسئله چې د اوداسه دعاګانې، البته چې هر عضو یا هر اندام چې موږ او تاسو وینځو په اوداسه کې دا ځان ته ځانګړې دعاګانې لري، که هغه د خولې وینځل دي، که د پوزې دي، که د مخ دي، که د لاسونه دي، که د سر مسحه ده، که د څټ مسحه ده، که د پښو وینځل دي. دا د فقه په کتابونو کې ډیر په تفصیل سره ذکر دي. خو زه به یو مرفوع حدیث د حضرت عمر بن خطاب درته ووایم چې ترمذي په اول جلد کې په 9مه صفحه کې باب ما یقال بعد الوضوء کې را نقل کړی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې په ښه طریقه سره اودس وکړه او د هغه نه وروسته دا دعا ولستله چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، نو هغه د پاره به د جنت 8 وړه دروازې خلاصې شي چې د جنت د کمې دروازې نه غواړي هغې نه به جنت ته داخل شي. نو دغه دعا چې تاسو ولولئ، که دا ورپسې زیاته کوي چې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین، دا به ډیره بهتره وي. کنې دغه د شهادت کلمه هم چې تاسو ولولئ په اوداسه کې ډیره مفیده ده. هغه فضیلت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي چې د جنت 8 وړه دروازې به دې ته خلاصیږي چې د کمې نه غواړي هغې نه به دا جنت ته داخلیږي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم مولوي صاحب، څنګه بخیر جوړې؟ خبره تعالی څوک سفر انځي روزه او څوک یې کړی چې اسلام البته مطلق سفر د روجې نه نیولو لپاره رخصت نه دی. هغه سفر چې هغه شرعي مقدار او مسافت ته ورسیږي،
چې زموږ علماو د دیوبند علماو تقریبا اووه کیلومتره تعیین کړی دی او فقه اسلامي په 3 جلد کې د جمهور فقهاو قوله نقل کړی چې هغه 9 کیلومتره لیکلی دي. که څوک 9 کیلومتره سفر وکړي نو هغه به مونځ قصر کوي. همدارنګه د روژې د خوړلو اجازت هغه لپاره هم شته، فائدة من ایام اخر، په نورو ورځو کې به د هغه قضایي راوړي. خو لاکن په دې باندې پوه شو چې کومه رخصت چې مسافر لپاره په روژه کې د رخصت ترفیح دی او په رخصت ترفیح کې زموږ استادان ویلي چې عمل په عزیمت باندې اولاد دی د دې نه چې عمل په رخصت باندې وشي. یعنی که عمل په دې باندې وشي چې روژه ونیول شي دا ډیره بهتره ده د دې نه چې روژه وخوري. نو مسافر کولی شي چې روژه وخوري، خو چې مشقت او تکلیف هغه لپاره نه وي، عمل په عزیمت باندې بهتر ده چې روژه ونیسي، غوره خبره ده. خو مسافر که 2 رکعته مونځ 4 رکعته وکړي هغه بیا په دې کې ګنهګار دی. هلته عمل په رخصت باندې بهتر دی د دې نه چې عمل په عزیمت باندې وشي. اگر که فتح القدیر هغه ته هم عزیمت ویلي ځکه چې مونځ په اول کې 2 رکعته. بل پیغام وورو. السلام علیکم مولوی صاحب، زه عبدالرزاق خاطیار د میمون ولایت څخه پیغام پرېږدم. ما غوښتنه مولوی صاحب دا ده چې یو کس د روژې په میاشت کې تراویح پرېږدي، روژې نیسي، نو روژې ته به کوم خلل نه پیدا کېږي. او بله غوښتنه مې دا ده چې یو کس د روژې په میاشت اندازه کوي چې خطره د مرګ نه وي، اول کله د خاورې روژه ماته کړي وروسته هغه روژې په ژمي کې قضایي ونیسي. د الله له طرفه عذاب ورکول کېږي که یا تاسې جواب ته په هیله یو تل ژوندی اوسئ. ستاسو ژوند هم د پاک رب نه غواړم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د روژې ډیر فضائل ذکر شوي، په ځانګړې توګه هغه روژه چې د هغې ترڅنګ تراویح هم وسیږي. لکه په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. او مراد د قیام نه دلته هغه تراویح زموږ اکثره محدثین بیانوي چې په شپې کې تراویح وکړي. نو تراویح کې ډیر فضل او اجر دی. که چا ونه کړي البته هغه لپاره عذاب نشته دی، خو کوم هغه زیادت د اجر چې دی کیدای شي هغه دې لپاره نه اوسیږي. او همدارنګه که زموږ یو مسلمان رور یا زموږ یو مسلمانه خور دې حد ته ورسیږي که هغه روژه ونیسي د هغه تکلیف زیاتیږي یا د مرګ ویروي یا مریض وي، کولی شي چې د خپل روژه وخوري د عذر د وجې نه، په وروسته ورځو کې د هغې روژې قضایي راوړي، دا ګنهګار نه دی او کفاره پې هم نشته، خو چې د روژې خوړلی د عذر د وجې نه وي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بسم الله جانې د هلمند ولایت څخه د تاسو ته پیغام ښیږم د رښتیني مؤمن مخبرونو لپاره او محترم مولوي صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. او یوه پوښتنه لرم مولوي صاحب، که چیرې موږ د اوداسه په وخت کې د اوداسه لپاره او د مسجد په ننوتلو او راوتلو په وخت کې موږ ته نیت ونه کوو، اوداسه نیت کې د ننوتلو مسجد ته ننوتلو لپاره دعا ونه کوو، د راوتلو په وخت کې هم دعا ونه کوو، زموږ د کامې د کبنې وي. او بله پوښتنه دا ده چې که چیرې موږ پر لمانځه ولاړ خولۍ مو د سر کې شوه شي، په د لمانځه کې چې راوخت پر سره کړو خپل پر سره کړو، ایا زموږ مخ تاسیدېږي که نه؟ وعلیکم السلام. په هر عبادت کې بسم الله جان وروره چې د عبادت او آداب او حقوق مراعات کړی شي هغه عبادت به د الله رب العزت په دربار کې ډیر زر قبلیږي. اما په کوم عبادت کې چې د هغه عبادت آداب او حقوق مراعات نشي هغه قبول نه دی. ما څو وار ویلي دي چې مونځ ډیر غوره عبادت دی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځینې منځونه داسې دي چې هغه په پلیته ټوټه کې رانغښتل کیږي او د منځګزار په مخ باندې ویشتل کیږي. همدارنګه د الله رب العزت د کلام تلاوت ډیر غوره عبادت دی، خو ډیر داسې قاریان دي چې هغوی قرآن ولي خو قرآن په هغو باندې لعنت وایي. نو موږ او تاسې هم که مسجد ته ځو دا اعتکاف چې نیت د اعتکاف وکړو مسنونه خبره ده، ډیره ښه خبره ده. همدارنګه دعاګانې وکړو چې الله مفتح لي ابواب رحمتک په ننوتلو کې، همدارنګه چې کله راوځي اللهم انی اسألک من فضلک دا وایي، دا به ډیره بهتره وي. خو که چا ونه ویلي مونځ کېږي، مانځه ته کوم نقصان نشته. همدارنګه که ستاسو د اوږې نه پټو راښکشي وشي یا خولې پرې ووځي، کولی شي چې یو ځار لپاره هغه پټو څادر وچت کړئ او خپله خولې وروسته په خپل سر باندې کېږدئ. د خپرونې په دې وخت کې به راشو دمې ته، د مینه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ملتیا مو وکړئ. مولا شین گنبد نالاریا خدایا بیوا آزاریا، شین گنبد نالاریا خدایا بیوا آزاریا، خدایا بیوا آزاریا، زرمی ورلا بوزتا زرمی ورلا بوزتا تا زما اللہ مولا کولی دا آقا مولا راکڑ دیدن را مولا راکڑ دیدن را مولا.
قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. بیا به هم راشو ستاسو پیغامونو ته. هلو السلام علیکم. زه سند ننګرهار جلال آباد ته تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د مولوي صاحب دا پوښتنه چې صلات تسبیح د ښځو لپاره په جمع کېږي او که نه؟ ډیره مننه وروره. البته تسبیح مونځ خو پرېږده چې دا په جمع سره جایز نه دی، صحیح نه دی. نور منځونه هم په هغې کې ښځې لپاره امامت مکروه تحریمي دی. یعنی ښځه امامت نشي کولی، د هغې امامت مکروه تحریمي دی. بیا هم که هغه امامت کوي اگر که مکروه دی، مخکې لکه امام نارینه غوندې نشي درېدلی، بلکې د ښځو په صف منځ کې به لږ وړاندې درېږي او جمع به ورکړي، خو مکروه تحریمي دی. په دې باندې باید پوه شو چې شریعت کومه عبادت چې په کومه طریقه باندې جایز کړی دی، په هغې طریقې سره د هغه ادا کول مطلوب دي. تاسو ګورئ د اسلام مقدس دین 5 وخته مونځ، د جمعې مونځ، د اخترونو مونځ، دا په جمع سره د ادا کولو حکم کړی چې دا تاسو په جمع سره ادا کړئ. لکن نفلونه انفرادي عبادت ګرځولی چې تاسې به نفل انفرادي شکل باندې کوئ، نو د دې وجې نه نفلي مونځ که هغه صلات تسبیح وي یا نور منځونه اوسیږي، په جمع سره ادا کول د شریعت منشأ نه خلاف دي. د شریعت د منشأ نه خلاف دي. نو د تسبیح مونځ که نارینهو دپاره اوسیږي که زنانهو لپاره اوسیږي، په جمع سره صحیح نه دي. او غیر د نفلي منځونو، فرضي منځونو کې ښځه هم امامت نشي کولی، د هغې امامت مکروه تحریمي دی. بل پیغام به واورو. سلام علیکم. حاج مولوي صاحب د هلمند څخه د پلتون د پېشن ګرامو لپاره ما سره پیغام دی چې دغه پیغام په دا ډول دی که یو ښځې زوی مړ شي په شپه کې کوچنی او هغه تر سهاره پورې پلار نه کي په خبر، هغه ښځې ته به مسؤلیت وي که به نه وي. نور وخت نه وي نو چې ښځه پې خبره اوسیږي باید چې پلار یې خبر کړي، او که ښځه هم خبره نه اوسیږي نو هغه به پلار ته څنګه خبر کړي چې دواړه ویده یي، ماشوم مړ وي، نو مشکل هیڅ چاته نشته. یوه مسئله دلته شته چې ډیره باریکه، چې ماشوم قریب الموت وي، یعنی داسې یو تکلیف او درد وي ماشوم ته چې د هغې تداوي او درمل ونه شي، هغه مړ کېږي. نو که په دې صورت کې مور خبره وي پلار ته نه وایي، بیا مسؤوله ده. اما بغیر د هغه چې هغه په طبعا په خپله مړ کېږي چې نه مور خبره نه پلار، په دې کې کومه ستونزه نشته دی. بل پیغام به واورو. زه شهزاده احمدزی د زابل ولایت څخه تاسو سره پیغام یزدم. سلامونه مولوي صاحب، قبول که بعد سلامه. دغه سوال مې ده، سړی که په روژه کې ژبه وخوري د هغه ګناه ډېره ده او که لږ؟ خالد جانه تا خو ګیره پریښې ده، الله دې توفیق درکړي چې په روژه کې دې پریښې چې وروسته د روژې ورته پل روانخلې. ګوره ښه او کنه لازما توصیه ده چې ډېر نږدې راته ناست یې. احمدزی صاحب د ګیرې خیل که په روژه کې وي که په غیر د روژه کې وي، دا سخته ګناه ده. ګوره د ګیرې پرېښودل د اسلام په مقدس دین کې واجب دی او دا د مسلمان لپاره زینت او ښایست دی. خو په دې باندې باید پوه شو چې کومه ګناه په نورو میاشتو کې کیږي او هغه ګناه چې د روژې په میاشت کې کیږي، د دې جرم به ډبل وي. یعنی ګناه د روژې په مبارکه میاشت کې عذاب ډیر لري د هغې ګناه نه چې په نورو میاشتو کې کیږي. نو د ګیرې خیل خو په هر وخت کې ګناه ده، خو د روژې په مبارکه میاشت کې به د دې ګناه ډیره زیاته وي. بل پیغام به واورو. شبنم خبرې کوم د پکتیا ولایت شکره ولسوالۍ. زه دا پیغام د رښتینې مونږ قرآن څخه کوم. دې هیله چې زما پوښتنه ته مولوي صاحب ځوابونه راکړي. زما پوښتنه دا ده چې د هغه تاسو چې تاسو زده کړی د ځان سپاره به ما ته وایي تاسو د کوم څه زده کړی ده، 2 سپارې ویلې ده او اوس له ما ته پلان چې دا شوي بیا هم ځکه چې غلط دي، نور ځان زده کړی دی هم ځکه چې غلط ما ته را شوي. زه ستاسو شریف دنیاګۍ چې ووایم که نه ما ته څه کولی. فارسی کې یو متل دی، خفته خفته راکی کند بیدار. هغه څوک چې ویده وي نو ویده به څنګه وي کې هغه. نو قرآن هغه چاست که تاسو ووایئ چې هغه په خپله په قرآن باندې پوهیږي، نو چې هغه استاس په قرآن باندې نه پوهیږي، هغه به شاګرد ته څه ور یاد کړي. د خوب مسله راغله، یو ورځ سټډیو کې ناست و، نو امیري صاحب تخنیک ته ناست و، نو د وقفې وخت راغی. زه امیري صاحب ته اشاره کوم چې وقفه راغله، ګورمه چې امیري ویده دی. سر یې ښکته دی، چې هر څه پې اواز کوم اشاره کوم امیري صاحب ویده دی. نو هغه څوک چې په خپله ویده وي بل څوک به څنګه ویښ کړي؟ نو هغه څوک چې په قرآن باندې نه پوهېږي بل چاته به څنګه قرآن ورښيي؟ هغه استاز که کښېنئ چې هغه په قرآن کې مهارت ولري او په ځانګړې توګه په تجوید باندې لولي، ستاسو دغه نه څه یاد کړئ. بل پیغام به واورو. سلام علیکم. ښې جوړې مولوي صاحب، مولوي صاحب چا خپرونې ته دا پیغام پرېږده. اسلام مستقل خبرې کوم، پکتیا ولایت سیدکرانو سوالونه.
مولوي صاحب یو سړی چې 2 کاله روژه وخوري او سخته مریضي کې مریضي نه وي او 2 کاله روژه یې وخوري د هغه وشر یا څومره پیسې وباسو غنا څومره کېږي لا پیسې څومره کېږي عشر نه دی فدیه ده عشر د ځمکې نه ورکول کېږي د هغه فدیه ده که دغه مریض د مرض په حالت کې روژه خوړلې وي که الله رب العزت دا ښه که د روژې د نیولو توان لري فدیه نشي ورکولی. ګوره اول قضایي ده خو که د دې مرض مستمر وي دوامداره وي یا داسې سړی وي چې سپینګیری وي په هیڅ وخت کې د قضا یعنې د روژې د قضا راوړلو توان نه لري هغه دې بیا فدیه ورکړي او د هر یو ورځ فدیه چې ده هغه اندازه د یوې سرسایې ده. آخرنی پیغام به واورو چې څه شی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولوي صاحب یو پوښتنه لرم. پوښتنه مې په دې ډول ده چې اوس موږ د غریبانو سره ورځو د هر کور کې د سطر ښځې نه محرومه ښځې شته موږ څه کوو هغه موږ ته سطر نه کوي که چېرې موږ څه ووایو دې ځان داره څه وایي څونه بزرګ شوی او یا دغه دې ولي راځي مه راځه چې ځان سطر کوي. السلام علیکم. خو مه ورځه رښتیا وایي چې هغوی تا نه سطر نه کوي نو بیا څه ته ورځي. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو په کور کې یو صحابي دی په نامه د عبدالله ابن مکتوم راغی کور ته. د هغه مبارک سترګې لنډې وي نو 2 بیبیانې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستې وي هغه جګې نه شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ولې ستر نه کوئ نو هغه دواړو بیبیانې ورته ویل چې دا خو لونډ دی موږ نه ویني. رسول الله ورته ویل چې هغه لونډ دی تاسو خو لنډې نه یاستئ تاسو خو به یې وینئ. لکه څنګه چې ناریله لپاره د محرم نامحرمو ښځو کتل روانه دي همدارنګه د ښځو دپاره د محرم سړي کتل روانه دي. نو الله دې زموږ خویندو ته هم هدایت وکړي زموږ ورونو ته دې هم هدایت وکړي چې په هغه لاره باندې عمل وکړي چې الله هغه حدود موږ دپاره ټاکلي دي په همدې هیله. نو قدرمن اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. یوه مسئله پرون چا ماته یادونه کړې وه خو اوس را یاده شوه انشاءالله سبا پې وغږېږو تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. تاسو ټول په پاک رب سپارم ښاد بریالي او کامیابه اوسئ. خبردار شه د دین ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن ذکر د څښتن ښه په اخلاص کوه ذکر د څښتن ښه په اخلاص کوه درود په مصطفی نازنین ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن وروره خبردار شه د دین ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن ځان جوړ کړه